سلامونه ملګرو نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې زه د ټرمپ په نظر کې راشم. ټرمپ په نظر کې چې څوک راشي تعریفونو باندې ځان ستړی کوي او موږ هم ځان سره لیوني کوي. د ایران او د اسرائیل جنګ ودرولو کریډټ هم اخلي، خو یو بل مې نوټ کړه د پاکستان او د انډیا نه علاوه چې د روانډا او د کانګو جنګ مې په دې اتیا سال ورځو کې ودرولی دی. نو زما په خیال سره ټرمپ ته د خپل صدارت چې کوم دی دا دومره غټ څیز نه ښکاري لکه نوبل پیس پرایز چې کوم دی د هغې دپاره. بس د کار همدا دی چې تجارت دې د خلکو منځ کې یقیني شي، زیات نه زیات تجارت دې وشي، او بله دا چې جنګونه دې ودرېږي. دغه لا یو طرف ته خو تعریفونه مسلسل کوي د پاکستان د فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر، او دا په چا ښه لګي په چا بد لګي. خو زمونږ یو سیاسي جماعت ملګري شته چې هغې لږه کمنټس چې زه ګورم نو هغې ډېر سخت رد عمل ورباندې ښیي، یا منفي یا ښه، خو لکه بهرحال په هغې د هغې دا تمه وه چې که ټرمپ راشي نو شاید زموږ د مشر دپاره اسانیانې پیدا کړي. خو د بده مرغه تر اوسه پورې ټرمپ په دغه ټرمپ وایي چې بس زه د عاصم منیر د شخصیت نه ډېر متاثر یم، او ډېر دبنګ انسان دی او ډېر ښه انسان دی او ډېر قایدانه صلاحیتونه دي پکې. خو دغه ټولې خبرې یو طرف ته خو زه چاته چې مخه شي خدای دې وکړي چې نبي شاه مولوي صاحب ته او د هغه نه زیاته ضروري ده چې ماته یې مخه شي. نو یقین وکړئ ډېر بس که څوک وایرل کېده غواړي نو ټرمپ په نظر کې راشي. ټرمپ په یو ځل په نظر کې څوک راشي نو په میاشتو میاشتو نه صرف صفتونه کوي بلکې غواړي چې ټوله دنیا ورباندې وړتوي. ولې د ټرمپ د ټویټ، د ټرمپ د تعریف یا ټرمپ ته چا غیبت وکړي، ټرمپ ته چا صفت وکړي، د دې اثر په امریکې یا په اتحادیانو نه په هغه مغربي هېوادونو نه بلکې په ټولو دنیا کې واتیر به انسانان بهرحال د ټرمپ د خبرونو یا د خبرونه یا د خبرونه ون وی یا ردر وی متاثره کیږي. کورم ودان د وخت راکوم.